الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ډیرو قدرمنو مشرانو، مسلمانانو، خویندو، میندو، د پیغام ټي وي، تلویزیون او چینل مینوالو، مستمعینو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن زمونږ او ستاسو یو بله موضوع ده او ډیره اهمه ده چې هغه ته وایي موضوع د تسویة الصفوف، د صفونو برابرول. نن سبا الله دې معافي وکړي، منځونه دي دا کیږي او جمعتونه دي الحمدلله موجود دي او په دې کې جمع کیږي، 5 وخته کیږي، خو د لمونځونو حالت داسې دی چې د جماعت په ادا کولو کې منځګزار مقتدیان منځونه کوي، اما احساس د دې چې یو بل سره خپې ولګوي او یو بل سره د صف درست او صحیح کی، دا سنت نن سبا محجور دی، متروک دی. د دې وجې نه مسلمانان چې پریشانی او مشکلات سره مخ او په خپلو کې سره اختلاف وي، د هغې ډېر وجوهات دي. یو دقه چې په جمع دریږي، په صف کې دریږي
خپه د خپې سره نه لګوي، اوږه د اوږې سره نه لګوي، نو دغه وجه ده چې نن مسلمان د مسلمان سره خفه، مسلمان د مسلمان سره دشمنی. او دا حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایلی دي لتسون صفوفکم، خامخا به تاسو خپلو کې صفونه برابروئ د جمع په دوران کې، په لمانځه کې، په مسجد کې. او که دا کار ونه کوئ او لیخالفن الله بین وجوهکم، الله به ستاسو مخونه سره مختلف کی، زړونه به هم سره مختلف کی. نو د دې وجې نه هغه لمونځ چې د صفونو خیال پکې وساتلی شي او خپې د خپې سره ولګېږي، اوږه د اوږې سره ولګېږي، تاسو باور وکړئ په هغه لمانځه کې خوند وي، لذت وي، احساس د مسرت وي. او کله چې مونځ کوئ او صف کې فاصله او صفونه مخکې وروسته، نو دغه شان د مسلمانانو زړونو کې هم کوږوالی وي، ماتوالی وي، نفرت وي. دا یو حقیقت دی او تجربه ده. نو دې د وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صفونو په باره کې، د تسویة الصفوف په باره کې ارشادات دي، تعلیمات دي او امرونه دي. په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر کړی. او د بخاری په حدیث کې، د صحیح مسلم په حدیث کې صحیح احادیث دي. په بخاری کې روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سو صفوفکم، صفونه برابر کړئ. او بیا فرمایلی دي فإن تسویة الصفوف یا فإن تسویة الصف من تمام الصلاة، ځکه دا صف برابرول دا د لمانځه د پوروالي څخه دی، په دې سره لمونځ تکمیلي. د صحیح مسلم په روایت کې راځي سو صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة یا من اقام الصلاة، دا د صفونو برابروالی دا کوئ او دا ځکه چې په دې سره ستاسو د لمونځ قوام راځي، د لمونځ درستوالی راځي. ای ورونو دا دواړه حدیث د بخاري او د مسلم. او زمونږ اهل علم مسلمانان په دې عقیده دي چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري. په کتابونو کې پس د الله د کتاب نه وروسته معتمد کتاب، صحیح کتاب هغه د بخاري کتاب دی چې دا د احادیثو هغه یو مجموعه پکې ده. او نن سبا په هر ځای مدارسو کې که علما دیوبندیان دي، که هغه اهل حدیث دي، که هغه بریلیان دي، که د هر مکتب فکر سره تعلق لري، نو هغه به په دوره حدیث کې بخاري هغه وایي، پړاوی وي. نو هغه کې دا حدیث شته. بیا ورپسې په دویمه درجه کې صحیح مسلم کې دا حدیث امر د رسول الله دا پکې شته. د دې وجې نه قدرمنو عزیزانو، دا عمل چې مونږ کوو په دې بنیاد به یې کوو چې الله ویلي، رسول مونږ ته فرمایلی دي، ځکه دا د الله د طرفه استازی دی، لیږل شوی دی، د ده په تابعدارۍ باندې مونږ ته امر شوی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مونږ په دین باندې مکلف یو، مونږ د الله د نبی په تابعدارۍ باندې مکلف یو. ما اتاکم الرسول فخذوه، چې څه تاسو ته رسول راوړي درکړي نو هغه راواخلئ، عمل پرې وکئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او د کوم څیز نه چې تاسو منع کړي دغه نه منع شئ. اوس رسول الله موږ ته ویلي سووا صفوفکم، صفونه برابر کړئ، صفونه درست کړئ، اوږه د اوږې سره، خپه د خپې سره، چې دا ولګئ نو صف به درست شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې په کله په مانځه درېده په جمع، نو هغه به تر هغه پورې تکبیر تحریمه نه ویلی چې تر هغه به یې د مقتدیانو او وروسته د مزګزارو صف برابر کړی نه.
تر دې یو حدیث کې راځي د یو کس سینه راوتې و د الله نبي ګزار ورکړی چې دا سینه د صف نه راویستې ده دومره اهتمام نو دې د وجې نه قدرمنو په دې باب باندې باید سړی لږ فکرمن شي لږ اهتمام وکړي کم از کم هغه علما امامان خطیبان چې هغه د جوماتونو امامان دي او الامام الضامن د الله د نبي حدیث دی وینا ده دا ضامن دی چې دی به د مقتدیانو د منځګزارو د مأمومینو خیال ساتي خاص کر د منځه په مسایلو کې او بیا د نعمان بن بشیر حدیث دی هغه وایي فرأیت الرجل یلزق منکبه بمنکب صاحبه وایي ما لیده کس په مونځ چې هغه به د خپله اوږه د بل ملګري په اوږه به جوخته کړه ورکبته برکبت صاحبه او د خپل زنګنونه د خپې به د ملګري په صف کې د خپې سره جوختې کړې وکعبه بکعبه او بیا به دا د خپې بیډۍ چې موږ ګټکۍ ورته وایي دا به د بل منځګزار د ملګري په خوا کې د هغې سره به دا ولګولې جوختې به یې کړې نو دا ورونو عملا په دې حدیث کې د نعمان بن بشیر صحابي نه هغه تثبیت دی نو دې د وجې نه په دې باب کې سستی نه وي پکار او ابي مسعود رضی الله تعالی عنه صحابي دی هغه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاه هغه به زمونږه د اوږې برابرولې لاس به پې کېښوستلو چې مونږ د خپل اوږې د اوږې سره په صف کې یو د بل سره ولګو او بیا به یې وفرمایل چې استو صفونه برابر کړئ ولا تختلفو اختلاف مه کوئ مخکې وروستوالی مه کوئ فتختلف قلوبکم نو بیا به ایسته زړونه سره مختلف شي دغه وجه ده چې نن سبا مسلمانان په خپلو کې خلاف په خپلو کې طرفګیني په خپلو کې بغض په خپلو کې عداوت په خپلو کې یو بل سره نفرت وجه دا ده چې منځونه نه دي عبادت هم په عبادت نه دی الله سبحانه وتعالی څه فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر وایي مونځ چې دا د انسان منځګزار د بېحیایۍ نه د زنا نه د لواطت نه د فحشا نه منع کوي خو نن سبا خلک منځونه کوي بیا ځي فحشا کوي زنا کوي غلا کوي غیبت کوي وجه دا ده چې مونځ نه ده ان الصلاة چې محله به الله هغه مونځ چې تا نه الله غواړي هغه مونځ چې کوم د محمد رسول الله نه ثابت دی په داسې شان چې کله مونځ وکړي نو تا به د فحشا نه منع کي د دې وجې نه قدرمنو الله سبحانه وتعالی ځکه فرمایي فویل للمصلین الله وایي مونځګزار دی مونځونه کوي خو الله د طرف ورته هلاکت دی خیري دي ولې الذین هم فی صلاتهم ساهون ځکه دی په مونځ کې غفلت کوي په مونځ کې د فرایضو واجباتو خشوع خضوع دا پکې نه چې دا اصل او لب د لمونځ دی او بعضې چې کوي یراؤون الناس هغه ریاکاري کوي ولا یذکرون الله الا قلیلا د منافقانو په شان الله نه یادوي مګرم کم مذبذبینه هغه دوپړق دي لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء نه د مسلمانانو سره پوره ملګري دي او نه د کافرو او مشرکینو سره پوره ملګري دي ځان له پخلویو څه په زړه بالا نفاق پکې د دې وجې نه قدرمنو په دې باب ډېر احتیاط پکار دی ډېر توجه پکار ده چې موږ د خپل منځونه چې کوو خاص کر په جماعت سره په جمع سره د صفونو او د تسویة الصفوف برابروالی وکړو او بل ورونو په دې احادیثو کې څه ناشنا فواید دي څه ناشنا مسایل دي او په هغې باندې علم راوړل ضروري دي هغه دا دی چې د دې احادیثو نه دا ښکاري چې تسویة الصفوف
د صفونو برابرول واجب دي، لازم دي، ضروري دي. چاونه که ګناهګار دی، مجرم دی. دویم دا چې شدت د اهتمام او توجه د الله د نبی په دې مسله کې چې د صفونو تسویه به یې کوله، دغه به یې الله اکبر ونه ویلې چې کله به یې وروسته صفونه برابر کړي نه وو. نن سبا ملا امام هغه نه وروسته ګوري، نه وایي چې څه وو ایسته وو. د دې وجه نه کله حرمینو ته لاړ شئ، مسجد نبوي کې، مسجد حرام کې، هلته امام غږ کوي استووا واعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة صد الخلل. دا ټول اوازونه په دغه خاطر چې دا په احادیثو کې دي، هغوی په دې خبرو پوهیږي، په دې مسایلو باندې. نو پکار دا چې موږ او تاسو هم ځانونه پوه کړو. بل په دې حدیث کې الجزاء من جنس العمل، ته صف نه برابرې، الله به دې مختلف کی او الله به دې بې اتفاقه کی. بل په دې کې د پیغمبر علیه السلام غوسه چې څوک صف نه برابرې. حدیث کې راځي هغه صحابي له ګزار هم ورکړی. نو دې وجې نه بیا وروسته روایت کې راځي هغه ورته یا رسول الله زما سینه دې وهلې ده، نو زه غواړم انتقام، قصاص. د الله نبي چې کله خپل بدن هغه ځای ورته لوس که، نو بیا ده وویلې په دې خاطر چې زما دا پوستکی ستا د بدن په پوستکي ولګي. دقه مې مطلب و. نو دې وجې نه کله چې امام خبرې کوي په مابین د اقامت او د لمانځه کې دا جایز دی. پیغمبر اسلام چې اقامت به وویل شو، تکبیر تحریمه به یې نه و کړی، غږ به یې سووا صفوفکم، دا جایز دی. بل عدم عمل یا تقصیر په تسویة الصفوف کې دا د کبائر او ذنوب نه دی، دا د لوی ګناهونو نه دی، دا یاد ساتئ. او بل دا چې تسویه د صفونو دا راځي د اوږې لګول د اوږې سره او د ګیټکو د خپو لګول د ګیټکو سره. هر منځګزار چې په خپل وزن باندې ودرېږي نو د هغه خپې د خپې سره راځي، منځګزار سره اوږه د اوږې سره راځي. دا خبره غلطه ده، لکه دا بعضې وایي څلور ګوتې به وایي درې. هلکه ته څلور ګوتې ودرېږه، صف کله برابرېږي؟ او دا څلور ګوتې په کوم حدیث کې دي چې ته وایه دومره؟ او بل دا ده چې پیغمبر علیه السلام به په خپل نفس نفیس په صفونو کې ګرځي، د صفونو به یې برابروله. د دې وجې نه د صفونو نه برابرول دا وعید دی، شدید دی، زورنه ده، رټنه ده، او دا عمل محرم دی. او دارنګه کله چې وعید وي په ترک د واجب سره وي یا په فعل د حرام سره وي، او دا دلیل دی چې د صفونو برابرول دا د منځګزارو دپاره د لازمي خبرو نه دی. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دې احادیثو باندې عمل نصیب کړي. یو ځل موږ په جمع کې ولاړو او اهل علم وو، نو ما خپه ورسره جوختول، هغه به رانه لرې کول. چې کله جمع وشو نو ما له په غوسه مو چې ولې د خپه رانه څه نږدې کول. نو ما ورته ته ولې عالم نه یې؟ نو هغه نه شو ویلی چې نه. ما دا راته وایي چې عالم یې که نه یې؟ وایي ولې نه؟ ما چې عالم یې نو ولې خپه لګول څه بد کار دی، بد عمل دی. هغه خو ملا و، ما ته وایي چېرې زما خپې بخار کوي، تخنیږي. نو دا څه دلیل دی چې د الله نبي موږ ته ویلي سووا صفوفکم، او هغه دا تاکید کړی، امر یې کړی، نو ته به ولې صف نه برابرې؟ او بیا وایي چې زما خپې تخنیږي او زما په دې وخت کې هغه ساه بندېږي. دا څه خبره ده؟ دا څه عذر دی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. الله سبحانه وتعالی مؤمن نشي پاته کېدلی تر دې پورې چې دوی ته حکم جوړ نه کړي. پیغمبر به ته خپل حکم ګرځې، هغه زموږ امام دی، امام اعظم دی، هغه معصوم دی، هغه زموږ او ستاسو مقتدا دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ کې ښایسته تابعداري ده، اقتدا ده. نو دې وجې نه زموږ دا کلمه چې ویلې ده څه معنا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، چې د الله توحید به منې، د پیغمبر سم رسالت او نبوت به منې، دا به ته تسلیموې. او دا تسلیمول په عقیده کې، په معامله کې، په عمل کې، په اخلاق کې، په لمونځ کې، په روژه کې، په زکات کې، په حج کې، د لمانځه په مسایلو کې، د ټولو کې به ته دا هغه عملي کوې او دا به ته تطبیقوې. نو دې وجې نه د الله په نبي باندې ایمان لرل، د هغه په طریقه باندې چلیدل، دې کې کامیابي ده، دې کې سکون دی، دې کې اجر دی، ثواب دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه د الله طاعت وکړه. او بیا د الله او د رسول طاعت دا په موږ او تاسو ټولو باندې لازمي ده او فرض ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له توفیق نصیب کړي او نور تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.